السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نن موږ هم لغتونه راوړي دي، کوم چې موږ د ABC نه شروع کړي یو او C ته رارسېدلي یو. 50 لغتونه دي. نو دا موږ معنا سره وایو تر څو تاسو پرې پوه شئ. بعضې به تاسو ته پکې اسانه وي، خو بعضې به نه وي. نو ویډیو تر اخره وګورئ چې په دې لغتونو باندې تاسو لږ پوه شئ. چین یعنی زنجیر. زنجیر یا چې ورته کړۍ موږ وایو. چین. صحیح شو. چیر. چیر څوکۍ یا چوکۍ چې ورته موږ وایو، کرسۍ. چیر. چانس. چانس موقع یا مهلت. ما ته یو چانس درکو یا یو موقع مې یعنی درکا، مهلت مې درته درکو. چانس. چینج. چینج تغییر، یو څیز کې تغییر راوستل یا تغییر ورکول یا بدلول. زه ورته وایم ستا اخلاق ښه نه دي، چینج یې که، بدل یې که. یا بازار نه یو څیز راوړي، دا خراب دی، چینج یې که، تغییر یې که، بدل یې که. نو بدلول یا تغییر ورکول، چینج. چیریټي. چیریټي. چیریټي صدقه یا خیر. موږ که نه صدقه ورکوي چیریټي والا ته، یعنی صدقې والا ته ورکوي، خیر، خیرات چې ورته موږ وایو، خیر یا خیرات. چیریټي. اکثره یتیمخانو دپاره هم چیریټیانې یعنی یا د خیراتونو سامان ورکول دپاره. چیریټي. چیز. چیز. چیز تعقیب. تعقیب یا چا پسې تلل، جاسوسي کول. چیز هم هغه تعقیب کا یا ورپسې ورشه، چا پسې ناګهانه یا پټ پټ ورتلل. چیز. چیپ. چیپ. چیپ ارزانه. چیپ ارزانه. یا سپک. ته فلانکی کس څومره چیپ دی، دا مس یوز ورډ دپاره هم استعمالیږي، یعنی فلانکی کس چیپ دی ډېر، یعنی سپک دی. نو د جملې په نظر باندې معنا ورکول کېږي چیپ ته، خو ارزانه ته ویل کېږي یا سپک ته. چیک پوینټ. چیک پوینټ پوسټه. پوسټه یعنی چیک پین چې کوم ځای کې چیکینګ کېږي، د اکثر د پولیس یا د اردو خوا نه چې چیکینګ کېږي هغې ته چیک پوینټ ویل کېږي. چیک. چیک. چیک یا چیکس چې ایس ورسره شي. اننګي یا غومبري، زموږ مخکې چې کوم اننګي یا غومبري دي ته چیکس ویل کېږي. چیز پنیر. چیز پنیر. شف. شف. شف اشپز. اشپز یا کوک چې موږ ورته وایو، اشپز. چیری. چیری. چیری د الوبالو یا ګیلاس چې ورته وایي، الوبالو یا ګیلاس، او کېدای شي نور خلک ورته بل څه نوم هم اخلي، خو دې ته چیری ویل کېږي. چیسټ. چیسټ. چیسټ ټټر. ټټر یا سینه. ټټر یا سینه. چیو. چیو ژول. چیو ژول یا چک لګول. موږ که نه چیو وخوره، ویژوه. چیف. چیف ته فلانکی کس د دې چیف دی، د دې رستورانټ چیف دی، یعنی رئیس دی یا مشر. چیف ویل کېږي مشر ته. چایلډهوډ. چایلډهوډ ماشومتوب. چایلډهوډ ماشومتوب. چیلی. چیلی مرچکې. مرچکې ته چیلی وایي. چین. چین. چین زنه.
یا ځینې لاندې چې کوم د مرۍ سره نښتې ځای چین، اکثر خلکو چین ډبل وي، دا وایي زما چین وګوره وړوکی دی که غټ. چین د مرۍ او ځینې لاندې چې کوم راځي. choice 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 انتخاب. choice انتخاب. زه ته ستا ډېر ښه choice دی، ستا ډېر ښه انتخاب دی. choose choose خوښول. choose خوښول. لکه دې کې څنګه ما مثال ویلي، ستا ډېر ښه انتخاب دی، ستا ډېر ښه choice دی. دې کې زه ته ته یې خوښ کا، ته یې خپله یو څیز دی، زه ته یې پکې خوښ کا، ته یې پکې choose کا. chop chop ټوټه کول. کچن کې یا اشپزخانه کې اکثره سیزونه پراته دي، دا چاپ کا. چاپ یعنی چاړه سره چې تیز تیز کټ شي، چاپ کې میده میده کې ټوټه ټوټه کې هغه ته چاپ ویل کیږي. chores 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 واړه کارونه اکثره کور کې کیږي. د کور کارونه وړو کارونه ته چې معلوم دي چې خاص نه یو سیز جی قبل دی خوا قبل اخوا که chores ورته ویل کیږي. د کور کارونه د دې راځي چې زونه لاړ شو بازار ته چې زه ماته I have to learn some chores، زه باید یو څو کارونه وکړم، واړه کارونه chores هغې ته ویل کیږي. chuckle 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 پټه خندا، لکه خوله بنده کیو یو आवाज وباسي یا په قلاره خندا وکي په پټه خوله باندې هغې ته chuckling ویل کیږي. chuckle. chunk 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 حصه یا ټوټه د یو شي یو پیس یو برخې ته پیس هم ورته وایي او چنک هم ورته یوز کیږي. یو پیس یعنی چنک مطلب پیس، حصه یو سیز ټوټه. چرچ چرچ کلیسا. چرچ ویل کیږي د عیسویانو کلیسا ته، عبادتګاه ته. سرکل سرکل دایره یا حلقه. سرکل دایره یا حلقه. سرکولیشن سرکولیشن گردش، لکه موږ یو کنه بلډ سرکولیشن د وینې گردش، سرکولیشن وی گردش ته. سیټي ښار. clarity clarify clarify واضح کول یا روښانه کول. clarify واضح کول یا روښانه کول یعنی رڼایي روشنایي پې اچول. یو خبرې د ماته clarify کا. clarity دا هم دې سره مشابه دی. clarity وضاحت، ماته clarity مه راکوه، ماته وضاحت مه راکوه. claw 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 پنجه، د زناور پنجې ته ویل کیږي. د شیر، پیشو، سپي دي زناورو پنجې ته claw ویل کیږي. claw یا claws پنجې. clay clay خاوره یا خټه. clean پاک پاک صفا. clear دوانه هم تقریبا مشابه دي، خو clean ویل کیږي صفایي ته، پاکوالی ته، او clear چې یو څیز یو خبره clear نه پوی پې نشي ماته clear که دا خبره، دا هم صفایي ته وایي، خو زیاتره صفایي د څیزونو صفایي دپاره دا استعمالیږي clean. او clear روښانه که یعنی واضح که راته چې څه خبرې اکثره دې دپاره استعمالیږي. clever clever هوښیار. clever هوښیار. client 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 مراجعین مراجعین، لکه کسټمر ته هم ویل کېږي client. د یو دکاندار client یم، یا زه د دې فلانکي شاپ client یم، یا رستورانټ client یم. client چې ته ورځې او یو د هغې ریګولر تګ راتګ ورته کې.
کلاینټ ورته ویل کېږي. کلایمب ختل یا پورته کېدل. کلایمب اکثره جګ ځای باندې ختلو ته کلایمب ویل کېږي. کلات کالی جامو ته هم ویل کېږي. رخت یعنی کپڑا دې ته هم ویل کېږي. کلاود کلاودز ریزې چې اس سره ولګي. کلو نښه یا اشاره. دته دا د دې سیز کلو ده یا زه درته یو کلو در کوم، زه درته یو اشاره در کوم، زه درته یو نښه در کوم. تاسو اکثره پښتون کې فلان کې ځای دی او دا به کم ځای دا نښې درته وښیي. کلو دای کلوز دي یعنی دای نښې اشارې دي. کول سکارو ته کول ویل کېږي. کوکونټ کوپرا. کوین سکه. کوینسیډنس تصادف یا اتفاق. دا یو کوینسیډنس دا یو اتفاق لکه یو کار یو څیز ناګهاني سره وشي، ستا انټنشن ستا سوچ د فکر کوي چې دا کار به زه کوم او هغه وشي نو کوینسیډنس ویل کېږي ورته. کولډ ساړه یا یخ یا یخني چې ورته موږ ویو لکه وی کولډ ډرینک. یخ څښاک. ډرینک ویل کېږي څښاک ته نو کولډ یعنی یخ. کولیبریټ همکاري. یو څیز کې یو ځای یو کار کول همکارۍ سره هغې ته ویل کېږي کولیبریټ یا کولیبریشن. کولیبریټ همکاري. کامب ګومنځ. کمباین یکجا یوځای. یو څیز کمباین سټډیز کې د دې باره کې مې اورېدلي. کمباین سټډیز یعنی یوځای یکجا سبق ویل سټډیز. کمفورټیبل یا کمفورټیبل راحت یا آرامده. کامن عام لکه یو داسې خو ډېر کامن دی، ډېر عام دی، دا فیشن ډېر کامن شوی دی، ډېر عام شوی دی. دا د نن ورځې 50 لغاتونه. امید کوم چې ذهن کې هم لږ ډېر ناست وي، کېدای شي تاسو ته ډېر پکې یاد هم وي.